د ورژنسک کلیسا بیلبرج روسیه د نیژنی نوفګورود سیمه د زاګرینو کلی. زه د یوې کوچنۍ غاړې دروازې له لارې د زنګ برج ته ننوتم. موږ خپل سر پورته کوو او ګورو. د داخلي حجم خالي کول د پوړونو ترمنځ هیڅ نه تکراریږي. چتونه مات شول او ښکته شول. د لرګیو بیمونه او تختې په سر کې وې، مګر اوس زما د پښو لاندې دي. یوه څنډه د بیل برج په ملاتړ کې خالي شوې دي. نور ملاتړ هم له منځه ولاړ. دا لیدل کېدای شي چې خښتې مات شوي. خښتې له دیواله را ایستل شوي. د ننوتلو پورته یوه کوچنۍ څنډه شتون لري او دلته یو رخصتي تګ شوې ده. دا څنګه چت جوړ شو؟ دوی دلته د لرګیو فرش کېښودلو لپاره په دیوال کې سوری وخوړ. دلته یوه دروازه وه. دلته یوه دروازه ده چې د نوي چت په کچه موقعیت لري، کوم چې د معمار په ډیزاین کې نه و. زه فکر نه کوم چې دا دروازه هم پلان شوې وه. پلستر غورځېدلی او مات شوي خښتې لیدل کېږي. د خښتو غیر مساوي مات شوي څنډې. راځئ چې له بلې خوا وګورو. دا څرګنده ده چې دا خښتې په بېرحمۍ سره کټ شوي. ولې دوی دیوال مات کړ او اضافي فرشونه یې ایښودل؟ په دیوال کې پورته د بیمونو لپاره سوري شتون لري. سوري نامساوي دي او مختلف اندازې لري. دا سوري د جوړېدو وروسته په دیوال کې مات شوي او دا نښه هم په نښه شوه. وګوره چې سوري څومره کږه دي. د لرګیو بیمونه هم په هغه سوري کې داخل شوي چې وروسته ډرل شوي. د دې زنګ برج د جوړولو په جریان کې سر ته هیڅ چت یا زینې نه دي پلان شوي. د پورته کېدو او زنګ وهلو هیڅ کار نه و. مګر بیا داسې دنده ښکاره شوه. بیا خلکو په دیوالونو کې ناپاک سوري جوړ کړل او د لرګیو بیمونه یې دننه کړل. په دې توګه عصري مذهب د پخواني تمدن ودانۍ د خپلو موخو سره سمون لري.